السلام علیکم ګرانو دوستانو، بیا هم ښه راغلاست زموږ یو نوی ویډیو ته. خدای وکړي جوړ او روغ اوسئ. ګرانو دوستانو، کوم ګرامر یا کوم لوست مې چې تاسو ته نن تیار کړی دی، ډېر یو مهم درس دی. ګرانو دوستانو، موږ تاسو په 12م درس کې یو عنوان ویلی و چې پرزون د لاندیکاتیف، سمه ده، یعنی د حال یا جاری زمانه. نو بیا ما تاسو ته ویلي چې دا په 3 ګروپه ویشل کېږي، چې یو ګروپ ما تاسو ته تشریح کړی او یو ګروپ یې انشاءالله نن به تشریح کوم، او بل ګروپ چې ډېر لږ پیچلی دی، نو هغه به لږ وروسته چې تاسو نور فرانسوي سره اشنا شئ هغه به تاسو ته تشریح کوم. ګرانو دوستانو، بس هغه 3 ګروپونه ما تاسو ته تشریح کړي وو که نه، les verbes de français، د فرانسوي وربونه یا فعلونه که نه، د پرزن لاندیکاتیف کې حال زمانه کې، او یا هم په تیر زمانه کې یا په راتلونکي زمانه کې. ټول 3 ګروپه دي. اوس فی الحال موږ د حال زمانه وایو، راتلونکي او تیر شوې زمانه به راتلونکي درسو کې وایو. نو موږ خو دلته مخکې نه لومړی ګروپ ویلی دی. نو ګرانو دوستانو، اوس به نن موږ دویم ګروپ یعنی دویم ګروپ به وایو. ښه ګرانو دوستانو، مخکې چې دی نه مخکې لاړ شم، بیا هم تاسو نه هیله کوم چې چینل سبسکرایب کړئ، او کو امکانات وي نور ته شیر کړئ، چې تر څو دلته زما هم ملاتړ وشي او زما چینل پراختیا مومي. ځکه که چېرته چینل پراختیا مومي نو دا باعث کېږي چې هغه دوستانو ته چې دا ویډیوګانې نه دي رسېدلي او فرانسوي زده کړې ته ضرورت لري، نو هغې ته به ورسېږي. نو دغه خدمت کې به تاسو هم ما سره شریک شئ. ګرانو دوستانو، زما هدف صرف ستاسو خدمت کول دي، او ډېره مننه کوم هغه دوستانو چې ما ته کومنټونه کړي او کوم غوښتنې چې په خپل کومنټونو کې کړي دي. انشاءالله هغې دپاره به زه ویډیوګانې جوړوم. دا زما وعده ده تاسو سره انشاءالله. او بله موضوع دا ګران دوستانو، چې کوم درسونه زما چې نمبر لري هغه اوږدې ویډیوګانې دي، هغه یو جدا پلی لیست کې دي، او کوم چې لنډې ویډیوګانې دي نو هغه جدا پلی لیست کې دي. تاسو کولی شئ د پلی لیستونو له لارې، لکه پلی لیست په دې معنی چې هغه بیل بیل کڅوړه یې ورته جوړ کړي دي، تاسو په اسانۍ به پیدا کولی شئ. ښه دوستانو، ډېر خبرې زه هم نه کومه، مستقیم درس باندې ځو. ګران دوستانو، دغه 3 ګروپونه خو په 12م، او څوک چې د لومړی ګروپ درس باندې نه پوه شوي یا نوي راغلي، نو کولی شي چې یوټیوب چینل ته دننه شي او 12م لوست دې وګوري، بیا دلته دې راشي، نو د په دې درس به ډېر ښه پوهېږي. او کوم دوستانو چې لیدلی ده نو هغه کولی شي چې نو ما سره پاتې شي، بیا وروسته ښه پوهېږي په هغې باندې. ښه دوستانو، دغه دریم ګروپ به نن نه وایو، دویم ګروپ وایو، سمه ده. ښه دوستانو، د دویم ګروپ خاصیتونه چی شی دي ګران دوستانو؟ ځان ته علامې هم لري. او دویم ګروپ څنګه باید موږ وپېژنو؟ سره هم چې په اول ګروپ کې ما تاسو ته ویلي وو، نو دویم ګروپ هم ځان ته علامې لري. Les verbes de deuxième groupe se terminent par وایي هغه افعال چې په دویم ګروپ کې دي، یا د دویم ګروپ افعال هغه په چی شي ختمیږي؟ په آخر کې په علامه یې دای چې په ای اغ دا وګورئ په سور باندې تاسو ته دلته لیکلی دی، دا یې علامه ده. د دویم ګروپ دغه علامه ده چې دغه فعلونه به مصدر حالت کې، یعنی الانفینیتیف په حالت کې به په دغه شي باندې، په دغه 2 حرفونو باندې به ختمیږي. ښه متوجه اوسئ، دا یې غټه علامه ده. صحیح ده. اوس زه تاسو یو څو مثالونه دلته وړاندې کوم. ډېر اسانه ده ګران دوستانو، هر یو ته مې مثال جوړ کړی تاسو ته. ګورئ، فینیغ ختمولو ته وایي، پای ته رسولو ته وایي که نه، فینیغ. ګورئ، دا دویم ګروپ فعل دی په فرانسوي ژبه کې. نو ګورئ دلته په ای اغ باندې ختم شوی دی. همداسې اژیغ. ګرانو دوستانو، اژیغ هم یو فعل دی، عمل کولو ته وایي، یعنی دا کار کولو ته یا عمل کول معنا ورکوي. سمه دوستانو، په مثالو کې به پوه شوي. او شوازیغ انتخابولو ته وایي، یعنی انتخاب، یعنی یو څوک چې ټاکلو ته وایي که نه، یو شی چې انتخابوي. نو انشاءالله پښتو کې به هم انتخاب وي. که تاسو دې نه ښه لغت پوهېږئ کولی شئ کومنټ کې ولیکئ. شوازیغ انتخابول ته وایي. ګورئ په مغه ایغ باندې ختم شوی دی. ګراندیغ یعنی لویدل، غټېدل که نه، غټ ته وایي. ګراندیغ دا فعل دی، یعنی غټېدل یا لویدل معنا ورکوي. صحیح شوه. او همدغسې راځئ، ګورئ ګغیغ ګرانو دوستانو دغه ته وایي شفا ورکول، یعنی روغېدل. یعنی یا چا ته وایي چې زر روغ شي، یا هغه فلانی روغېږي، جوړېږي که نه، مریض چې دې شیانو دپاره استعمالیږي. بل ته وګورئ نوغیغ.
نوغیغ ګران مړول ته وایي یا تغذیه کول ته وایي، یا چاته وایي چې ماشومان ماړه کوي، هغه میلمانه یعنې ډوډۍ ورکوي ماړه کوي. اکثرا اوس څاروي ته ګیا واچوئ یعنې څاروي ماړه کوي. دغه ځایونو کې استفاده کیږي دا نوغیغ تغذیه کول یا مړول ته وایي. صحیح شو. او ورپسې چې ده ګرانو دوستانو اوبیغ کنه، اوبیغ ګرانو دوستانو دا هم د دویم ګروپ فعل دی چې دا اطاعت کول معنا یا تابعداري معنا ورکوي. صحیح شو. سلیغ ګران دوستانو ناپاکه، یعنی شی چې ناپاکول کنه، یو شی چې ناپاکي، یو خو پاک دی کنه، پاک خوب چې ورته وایي کنه پاک، خو یو ناپاکه دی یعنی یو خو اسم ده، یو فعل ده، یو شی چې داسې ناولی کوي نو چې ناپاکه کول کنه. او راځو ویغ زړېدل کنه، ویغ زړېدل. پونیغ جزا ورکول ته وایي. دا لکه یو چاته چې سزا ورکړي کنه، اکثرا په محاکمو کې چې استفاده کیږي. بیا دا مثال کې پوهیږي. ښه. اپلودیغ ګرانو دوستانو ستاینې ته وایي. اپلودیغ هغه چک چک وهلو ته وایي اپلودیغ. او بل چې دا آخري نه ده، بلکې دا لغتونه خو ډېر زیات دي، خو هغه مهم تاسو سره وړي دلته. اکومپلیغ سرته رسول ته وایي کنه، هغه کمپلیر چې ورته وایي کنه په انګلیسي کې. خو موږ انګلیسي درس نه دی، فرانسوي ده، خو زه کوشش کوم چې دا تاسو ته واضح کوم چې په هره ژبه کې تاسو پوهیږئ کنه، پښتو کې راولم نو تاسو پې ښه پوه شئ. اکومپلیغ څه وایي. دا هم د دویم ګروپ فعل دی. او دغه تقریبا داسې دا 12 وربونه چې دي یا 12 فعلونه چې دي دې باندې به اوس موږ کار کوو. ها ګرانو دوستانو، دغلته فینیغ تاسو ته ګردان کوم. ګورئ فینیغ ته وګورئ ګرانو دوستانو، ژ تو ایل ال دا څه شی دي؟ دا ګورئ ګرانو دوستانو، دا ما تاسو تیر شوي درسونو کې ویلي دي. دا به څه شی یعنی دا فاعلونه دي کنه. او په فرانسوي ژبه کې دا موږ تاسو په تیر شوي درسونو کې ویلي دي کنه چې دام په اتر. تاسو به لاړ شئ په یوټیوب چینل کې وم درس پیدا کوي د اتخ عنوان. البته دا اتخ نه دی، نو دلته به په دغه معنی پوه شئ چې دا فاعلونه دي. صحیح ده. هغه ابجکټیو درس کې به تاسو دا پیدا کوي. وم درس ته لاړ شئ نو به دې به ښه پوه شئ. که زه دلته تاسو دا تشریح کوم نو دغه ویډیو به زموږ ډېر اوږده کېږي، تاسو به په دې درس نه پوهېږئ. دونه پوه شئ چې دا فاعلونه دي کنه، زه ته هغې کنه، دا مې تاسو ته هلته ویلو. ښه راځو اصل موضوع پورې. اګورئ ژ فیني دا تاسو وګورئ اوس دلته څه فرق وشو. دلته فینیغ دی کنه، او دلته فیني شو. دا خاصیت دی د دویم ګروپ. څه رقم چې په اول ګروپ کې اخر کې او اغ لري کېدو، صرف او پاتې کېدو، اغ لري کېدو. دلته هم اخر کې دا اغ لري کېږي، ای پاتې کېږي او یو اس اضافه کېږي. صحیح شو. ژ فیني زه پای ته رسوم. ژ فیني دو مونژ کنه، ژ فیني دو مونژې زه ما خوړل پای ته ورسول. مونژې کنه، دو مونژې دلته به دو راځي. دا دو کوم ځایونو کې استعمالیږي دا به انشاءالله راتلونکي درسو کې تاسو ته وایم. ژ فیني دو مونژې یعنی ما خوړل ختم کړل کنه. تو فیني دلته هم څه فرق نه لري. تو فیني دو مونژې تا هم خوړل ختم کړل کنه. تو فیني ختموي بخنه سره ما تیره زمانه استعمال کو. ژ فیني زه ختموم خوړل. تو فیني او تو ختموي هماغسې خوړل هر کار چی. او همدغسې ال یا ال فیني دلته اس د منځه لاړو، دلته ټي اضافه کېږي. ګورئ نور په دې یو مثال پوه شو، ټول مثالونه په دویم ګروپ کې همدغسې جوړېږي، څه رقم چې په اول ګروپ کې ول. صحیح ده. او راځو ګورئ نو وو ال دې دپاره دغلته یو فرق بل کړی دی. ګوره نو فینیسون دلته یو دو دانې اس اضافه کېږي. د یو ته وګورئ ټول همدغسې جوړېږي په دویم ګروپ کې. صحیح شو. موږ ختمو که نه، موږ یعنې خوراک ختمو، موږ دا کار ختمو، هر شی چې کوئ تاسو. وو فینیسې تاسو ختموئ. وو فینیسې تاسو ختموئ. ال یا ال هغه جمع که نه، فینیس ګوره فینیس دا ول کېږي. دې ته مدوشي سه آخر کې هغه نور سایلین دی بیا آواز دی فینیس. همدغسې راځئ
یو بل فعل به تاسو ته کار کوم، شوازیغ. شوازیغ وګورئ، شوازیغ به تاسو ته کار کوم. شوازیغ ګران دوستانو ګورئ، ژ شوازي زی دلته زی شو. دا ولې؟ دا موږ تاسو په درېمو او دویم درس کې ویلی دی، کولی شئ هغې ته مراجعه وکړئ او څوک په پوهېږي کومنټ کې دې ځواب راکړي. دلته دا په زیډ بدل شو، شوازي که نه. ته زه انتخابوم، زه انتخاب کوم که نه، حال زمانه ده، یعنی نه په تیر شه او بس کوم یعنی حال ما تاسو ته په دې حال زمانه تشریح کړې وه چې هغه عمل ته وایي چې یعنی سړی عادتاً هغه فعل ترسره کوي، یا هم حال زمانه کې د حالت یعنی په جریان کې وي. زه ډوډۍ خورم که نه، زه کار کوم، دې ته حال زمانه وایي. دغسې ساده زمانه چې ورته وایي. ژ شوازي که نه، زه انتخابوم، صحیح شو. تو شوازي، زی شوازي که نه، هغه په انګلیسي کې ورته چوایس وایي که نه، دغسې یو شی دی دا. ال شوازي ګورئ فرق ته وګورئ، اخر په سور رنګ مې تاسو ته ښودلی دی کوم ځای کې چې صفتاب راغلی دی. نو شوازیسون دویم ګروپ دی ګرانو دوستانو. دویم ګروپ سیستم هم دقسې جوړوي. چېرته هم چې دویم ګروپ ولیدو نو دقسې جوړوئ او په خبرو کې استعمالوئ. زه بعض ځینې کې به تاسو متوجه شوئ چې د فرانسویانو په خبرو موږ ولې نه پوهېږو، خو دغسې قواعد لري چې دا قواعد تاسو زده کړئ نو بیا ټول خبرو باندې پوهېږئ او تاسو خپل هم خبرې کولی شئ. vous choisissez که نه، vous choisissez تاسو انتخابوئ، تاسو ال یا ال شوازیس که نه. دغسې تاسو ته به یو بل فعل ګردان کوم چې نور هم پې پوه شئ، صحیح ده. راشه ګراندیر، دغه درې فعل مې ځکه انتخاب کړو چې دا په فرانسوي ژبه کې ډېر زیات استعمالېږي. دوس لږ زر دا تاسو ته وایم. je grandis tu grandis tu. ګران دوستانو بعضې خلک وایي چو، دا چو نه ده دوستانو. په فرانسوي ژبه کې تاسو په هر د ادبیاتو استاد نه پوښتنه وکړئ دا چو نه ده، دا توم نه ده، دا تو نری شانتې وایي. تو ګراندي که نه. ال یا ال ګراندي که نه، هغې لویږي، ته لویږې، زه لویږم. دغسې معناګانې دي. معنا هم یې په اول کې ویلی. نو ګراندیسون ګورئ یو رقم ته ټول ګردانېږي. نو ګراندیسون، vous grandissez. بس معنا باندې تاسو پوهېږئ که نه. ال grandissent. ګرانو دوستانو دغه باقي فعلونو ته هم یو څو مثالونه دلته زه وړاندې کوم، لکه پونیغ، اپلودیغ، اوبیغ که نه. مثالونه د دې دغه مثالونو خو معناګانې ما مخکې ویلې. ګورئ یو دلته یو مثال زه تاسو ته کاروم. لو پبلیک خلکو ته وایي که نه، تماشاچیان چې ورته وایو. لو پبلیک اپلودي وای پبلیک یا تماشاچیان چکچکی وهي یعنی ستاینه کوي، که دغه د هر شي وي، سندرغاړي وي، کوم ممثل وي، کوم شاګرد وي که نه. د بل ته د فیني ته موږ تاسو ته بل مثال هم درته راوړی که نه. ژي فیني می دیوار، دغه می دلته راغلی ګرانو دوستانو. دغه می ما په دا یو ګرامر ده، اوبجیکټیو پوزیسیو کې مې تاسو ته تشریح کړی دی، نو تاسو کولی شئ هغه درس ته لاړ شئ. می که نه، دا می چې شی ده، می. ژ فیني زه ختموم، می دیوار خپل مکلفتونه، یعنی خپل دا کارخانې کې استعمالیږي، یعنی خپل هغه مکلفت یا کار چې کوم ختموم، صحیح شو. دلته یو موضوع د تاسو ته تشریح کوم مخکې دی نه چې دا ولولم. دا منفي ده، یعنی منفي جمله ده، او تاسو په یاد ولرئ چې انشاءالله منفي جمله به زه تاسو ته ډېر ژر هغې لپاره یو ویډیو جوړوم. دا د اوبیغ فعل دی که نه. نو اوبیس که نه، نو اوبیس په لوغ مغ وای هغوی چې دي. لوغ هم تاسو ویلی دی، ګوره موږ تاسو دا لوغ ویلی دی په ډېر درسونو کې. تاسو کولی شئ دا لوغ یعنی هغوی معنا ورکوي، د هغوی معنا ورکوي. دا هم پوزیسیو اجکټیو دی که نه، پوزیسیو اجکټیو. یعنی هغوی د خپل مور تابعداري نه کوي که نه. د اوبیغ فعل دی چې دا طاعت او فرمانبرداري معنا ورکوي، تابعداري معنا ورکوي. ګورئ اوس امر ته وګورئ. choisissez les bonnes réponses، انتخاب کوي سم ځواب.
دا به تاسو ته ډېر امتحانونو کې راغلي، څوک چې دغه وفي مکاتبو کې دي یا دو درسو کې دي که نه. او په دې آخر ته وګورئ le justice punit les coupable یعنی قاضي وایي مجرمینو ته سزا ورکړه. ګران دوستانو په کوم ځای چې پوه نه شئ په کومنټ کې ولیکئ، زه تاسو ته تشریح کوم انشاءالله. دغلته ما ګورئ فینیر، شوازیر، غراندیر او همدغسې اوبیر، پونیر، اپلودیر، دغه فعلونه ما تاسو ته ګردان کړو. دغه باقي تاسو کولی شئ په کومنټ کې جوړ کړئ او زه به یې تاسو سره کاروم. ګران دوستانو خپل اضافي معلومات هم پکې شیر کولی شئ. نو زه هم فی الحال د فرانسې ژبې زده کوونکی یم، زه چې څه شی تاسو زده کوم تاسو ته راوړم، داسې تاسو هم کومنټو کې لیکئ، یو بل سره به شریکو، دا درس به یو ځای یو بل سره مخ ته وړو. ګرانو دوستانو بیا هم ستاسو د نظریاتو په تمه یم او د دریم ګروپ فعلونه به زه تاسو ته لږ څه وروسته جوړوم، ځکه هغې نه مخکې یو څه اصطلاحات دي چې زه باید هغې دپاره ویډیوګانې جوړ کړم او ځینې دوستانو غوښتنې کړي، بعض سوالونه کړي چې باید هغوی دپاره هم زه ویډیو جوړه کړم. ډېره زیاته مننه. بیا هم چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان، خدای مل شه.